من که رسنو وه بله ورځ زما اوبه دشکي کې راواغشتې ما په نغري کې ایښوې زما د بچو ما ته ویې امې مې مینګه اوږي وو ما ورته یم ورګایم بچې ویم اوس به پاخه شي ما تشي 3 بجې پورې مونږ دغه شان ناست وو بیا د ګاونډ کې ښځه راله وي دا ولې ماشومان ژاړي ما ورته هېڅ څه نشته وي د دشکي کې سرې ما ورته ویم دې کې خو ما اوبه باندې کړې دي زما بچي د لوږې تندو مړه شو خو زه څه وکړم زه خو ځان له بیمارۍ ډېرو غمونو ما ته شوګر ولګو کور ته راغلو ما چې زه سهار خبر شوم وی چې ستا خاوند مړ دی چې زه هلته لاړم به زما اړه دا شک خوړو چې بس دا زما خاوند قرض کړی دی 1.5 لک روپۍ وې پې او په دې به چا مړه کړي خو ما ته تر اوسه پورې دغه پته نه معلومیږي زه دونه مجبوره شوم چې بس تاسو ته ما دغه وکړو زما د دې بچو کلی خدای دې تاسو کامیاب کړي چې دونه رالی ماله زما بچي په دې پرشوده کېږي هېڅ هم راکړی نشته تاسو ما ته کار نه میلاویږي زه کار کولی هم نشم زه د شوګر بیمار یم تاسو دې خدای ډېر ډېر کامیاب کړي او ډېر ډېر هم خدای خوشحاله کړه چې ما له دونه رالی بس ما سره لږ مدد وکړي ما باندې اوس هم د کرۍ 3 میاشتې دغه دي او سړی پرون هم راغلي چې کرۍ راکړم ما ته یم زه تاله څه درکړم 1 میاشتې نه ما ستاسو نمبر پسې زه ګرځېدم خو ما له چا نه راکړو دا دې ګاونډیانو بیا راکړو هغوی تاسو سره خپله خبرې وکړئ دا محلې ټول ګواه دي چې زموږ څه حالات دي زما د دې بچو کله وي کله ني زما مور له 8000 روپۍ ورکوي 6000 روپۍ د کور کری شي او 2000 پاتې شي کله وشي او کله ونه شي زما بچي دغه شان ناست دي دا ماشومان دي تاسو دا کورونه دا مالت ټول بس زموږ حالات دي چې د دوی څه حالات که رسنو وه بله ورځ زما اوبه دشکي کې راواغشتې ما په نغري کې ایښوې زما د بچو ما ته ویې امې مې مینګه اوږي وو ما ورته یم ورګایم بچې ویم اوس به پاخه شي ما تشي 3 بجې پورې مونږ دغه شان ناست وو بیا د ګاونډ کې ښځه راله وي دا ولې ماشومان ژاړي ما ورته هېڅ څه نشته وي د دشکي کې سرې ما ورته ویم دې کې خو ما اوبه باندې کړې دي زما بچي د لوږې تندو مړه شو خو زه څه وکړم زه خو ځان له بیمارۍ ډېرو غمونو ما ته شوګر ولګو زه ډېره مجبوره شم ما تاسو ته دغه وکړو چې راشئ خدای دې تاسو ډېر کامیاب کړي او خدای راسره ډېر ډېر ښه وکړه چې ما له راغلې او زما تپوس هم وکړو او زما د بچو تاسو دې خدای ډېر ډېر خوشحاله کړي ما کاکا ته رنګ کړی دی راځي لاله وی کله به راځي دې ټولو درمنډې والې وي موږ ورته لالا ته وایو چې زموږ روټۍ نشته موږ له روټۍ راکړه دوی سارچې نه رسکلې دې ګاونډ کې به لږ یو پیالې راغونډه کړو زه د خفګانه په دې فرش پرته ومه او ما ورته وي اوس به لالا راځي دا زه به لالا ته وایم چې موږ سارچې نه رسکلې او موږ له روټۍ راکړه موږ له ترکاري ته راکړه نو په دې مې زړه غوټ غوټ پرې شو امیز ویه تاسو زما نه څه خبرې یې زه خو ډېرې منډې مې والې خو ما ته تر اوسه پورې کار میلو نه شو